امیر خان متقي له روسیې څخه افغانانو ته ډیر لوی زیری ورکړ. سلام، پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. امیر خان متقي له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په مسکو کې د اسلامي امارت سفارت د لیدو پر مهال ویلي چې له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو سره د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی متقي چې روسیې ته تللی زیاته کړې چې اوس په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او په دې هکله د نړۍ اندېښنې حل شوي دي. امیر خان متقي ویلي له اکثرو هیوادونو سره مو ډیپلوماټیکې اړیکې ډېرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ پر مخ ځي. دا چې الله تعالی په افغانستان کې له 45 کلونو وروسته امنیت راوست، د افغانستان خاوره او د افغانستان ګاونډیان دا ټول له افغانستانه په امن شول. ښاغلی متقي همداراز د روسیې د ولسمشر سلاکار سره هم کتلي او دواړو لورو په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دې لیدنه کې امنیت له داعش سره مبارزه او د افغانستان د سرحدونو ساتنه د اسلامي امارت لاسته راوړنو څخه ګڼل شوي دي. ښاغلی متقي په دې هکله وایي په روسیه کې زموږ او تاسو د سفارت مسؤلیت دی چې تجارانو ته سهولتونه برابر کړو ترڅو په دې برخه کې لا ښې لاسته راوړنې ولرو او همدا ډول افغاني محصولات تر روسیې پورې راورسوو. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري هم څرګندوي د روسیې د ولسمشر له سلاکار سره په خبرو کې د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ښوونیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار شوی او باور دا و چې افغانستان او روسیه په سیمه کې ګډې ګټې لري، نو دا اړینه ده چې په بېلابېلو برخو کې همکاري پراختیا پیدا کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې په روسیه کې د اسلامي امارت له سفارته هم لیدنه کړې. ټاکل شوې ده چې له 2 ورځو په کمه موده کې د اسلامي امارت د پلاوي په ګډون سره د مسکو فارمټ ناسته په کازان ښار کې جوړه شي.